دا نظام الله جل جلاله پر افغانستان حاکم کړی دی. د دې نظام مخالفت دا بغاوت دی. دا هغه مسله ده بل دې چې زه اوس په امارات کې یو مسؤل یم، هغه عالم چې هیڅ مسؤلیت نه لري، هغه په خپل کتاب مطالعه کې چې دغه اسلامي نظام مخالفت د دې کومه درجات د دې مخالفین بغاوت بل کېږي، او د بغاوت سره جهاد هغه جهاد دی لکه د سره کافرانو سره. رد المحتار تاسو درواړوي په کتاب الجهاد کې بیا ورسته باب البغات راځي، او واجوای چې دا باب البغات ولې درته په کتاب الجهاد پر ملحق وای ځکه چې د بغات سره جنگ داسې دی لکه د کافرانو سره، همداسې جهاد دی لکه د کافرانو سره. نو دا د بغات او بغاوت د دې تشریح ولسونو ته وکي. بعضې به داسې ځوانان سر به یې نه خلاصېږي، خلک به یې په یو نامه بل نامه غولوي، د افغانستان بچیان دي دا چې بیا د یو څو پیسو په مقابل کې د مسلمانانو سره جنګېږي، د کافرانو د خوشحاله کېدلو دپاره مرګ هم خراب وي، دنیا یې هم تباه سي، کورنۍ یې هم پسې خفه. کوشش وکړئ دا ځوانان په خپلو ولسونو کې وساتئ، په خپلو افکارو او خپلو نظریاتو باندې وساتئ. نو دا بغاوت سلسله چې علما کرام تشریح کړي د ولسونو سر به ورخلاص کړي، دا داسې یو څه دي چې زموږ ستاسې اړتیا او ضرورت دی. کنې کافرانو دروازې ورته خلاص کړي دي. هغه څوک چې 20 کاله نه بلکې 40 کاله د کافرانو زرهخواره دي، د کافرانو په پیسو مخته دي، ټول واک او قدرت یې د کافر په لاس باندې دی. کله د یوې دروازې سره افغانستان ته را داخل کړي، کله د بلې دروازې سره داخل کړي، دغه چې نه اسلام ورته معتبر دی، نه افغانیت ورته اعتبار لري، نه وطن ورته اعتبار لري، یوازې قدرت ورته معتبر دی، د کافرانو غلامي. نو د دغه غلامانو په توسط غواړي چې د افغانستان بچان بیا د افغانستان د مسلمانانو سره وجنګي، بیا دلته په افغانستان کې د هلاکت سره مخ کړي. نو دغه ولسونه تصرف خلاص کړي، او هغه ته به ان شاء الله جل جلاله نصرت نور کوي. الله نه دی ورسره ملګری، ځکه د مسلمانانو په مقابل کې ولاړ دي د کافرانو د خوشاله کولو دپاره. نو 20 کاله ټوله دنیا راله د افغانستان د مسلمانانو مقابله نه وکړه. دا چې اوس د شریکي عملیاتو په شکل باندې راځي، هلته برق خراب کړي، هلته بې ځایه پټاو کړي، هلته په مسجد کې انفجار کړي. یوازې د خلکو ته دا معتبره ده چې د افغانستان د خلکو وینه توی شي، دوی مطرح شي چې دا موږ په افغانستان کې فعالیت لرو. دا داسې دښمن دی، نه دا ورته معتبره ده چې اوس د طالب سره زه مقابله کوم، د عالم سره کوم، نه د افغانستان د ولسونو هر څوک چې بس د هغه وینه دته قابل اعتبار ده. نو نه انسانیت لري، نه افغانیت لري، نه اسلامیت لري. په ټول دنیا کې اصول دا دی چې د چا سره جنګي هغه به نظامي اړخ لري. دا ملکیان په ټول دنیا کې که کافران دي که مسلمانان دي، هغه جانبي مقابل په ملکیانو کار نه لري.